که G7 په دنیا کې تر ټولو نه غټ معاشي او اقتصادي قوت خو ولې دغه G7 مهم غړي او ملکونه مهم هیوادونه په افغانستان کې 21 کال پراتو خو دغه G7 نه افغانستان ته هیڅ فائدہ نه رسیدلی ځکه چې G7 هیوادونو سیاسي امبیشن دغه چې کوم خطرناک سیاسي غذایمونه په افغانستان کې موجود او هغه جګړه وا کومه جګړې ته جدي په فوجي اصطلاح کې په سیاسي اصطلاح کې ملټری انډسټریل کمپلیکس وایي امریکا د افغانستان نه ولې وتله دغه بلا وجوهات یو د یوکرين حمله ماغي ته معلومه و چې په یوکرين به حمله کیږي او امریکا کې دومره صلاحیتونه نه پاتې شوي چې د افغانستان محاذ او د یوکرين محاذ په یو ځای باندې ګرم مساتي نو دغه وجم چې افغانستان نه هغه وتل د لوی بیس په دې ببل وخت کې هېری بیسکو خو بهرحال د دومره معاشي اتحاد سره یعنی د G7 د اتحاد سره د دومره غټ معاشي اتحاد سره چې ټول په افغانستان کې موجود خو افغانستان ته معاشي ګټه نه ورسولې ځکه چې افغانستان کې دغه ګټي خوندې وي د ملټری انډسټریل کمپلیکس سره ملټری انډسټریل کمپلیکس سره انا پښتو کې زپو کوم ملټری انډسټریل کمپلیکس هغه ته ویل شي چې حکومتونه په دنیا کې جګړې ګرمي ساتي او د خپل ملک هغه پرایویټ ادارو ته هغه پرایویټ کمپنیو ته کومې چې وسلې جوړي هغه ته دغه جنگونو کانټریکټ د وسلو ورکړي چې ډیر لپاره دوه وسلې جوړي کې چې منګه په خرڅ کو بیا هغه وسلې امریکا هاي کمپنیو نه اخلي او هغه کمپنی هغه وسلې پرایویټ ملیشو ته ورکوي فوجونو ته ورکوي او هم ملک ته پیدا او هم پای کې اولس پکار او روزګار